تورغر واقعه باره کې تازه نوې معلومات مخې ته راغلي دی چې دغه جینۍ او دغه سمیع الله هلک کم وخت کې وژل شوي دي او کم کسان موجود ول، کم کسان گرفتار شوي دي. نو هغه معلومات درله درکوم. کتونکو داسې ویل کېږي چې په دغه کیس کې دغه واقعه کې کم یو پولیس والا او هغه هم گرفتار شوی دی او دغه معلومات مخې ته راغلي دي چې په دغه تورغر کوم واقعه وه په هغې کې پولیس والا چې کوم کردار او هغه پکې گرفتار شوی دی، د خپل ډیوټۍ نه برخاست شوی دی. دوستانو دغه اپډیټ هم در سره شریکول او مخکې چې کوم سوشل میډیا باندې په تورغر واقعه باره کې کومې د جینۍ تصویران شریکېږي، ویډیوګانې شریکېږي، نو دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. داسې ډېرې ویډیوګانې او تصویران د کلیوالو جنکو او جوړې شوي دي مخکې، هغه اوس خلک په سوشل میډیا د خپل پیجونو دپاره د خپل لایکس او ویوز دپاره شیر کوي او د تورغر واقعه ورسره لیکي چې دا هغه جینۍ ده او دغه سمیع الله نومې هلک سره وژل شوې ده او دا رنګ خبرې په سوشل میډیا باندې روانې دي او سټارټ دي. نو دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. دغه اپډیټ هم درله درکول چې د هغه جینۍ تر اوسه پورې نه تصویر شته، نه ویډیو شته دی او نه واتساپ وغیره میسجونه شته دی. نو دغه باره کې تاسو خبرول